د حضرت عبدالله ابن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو قوماندانۍ څخه 15 تنه مجاهدین فارغ شول. د حضرت عبدالله ابن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو قوماندانۍ څخه د ملي دفاع وزارت د بیلابیلو قطاعاتو او جزو تامونو 15 تنه مجاهدین چې 46 تنو د ځانګړو وړتیاو له ښوونځي او 29 تنه د جګړه ییزو تامیناتو ښوونځي څخه نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. په دې غونډه کې د حضرت عبدالله ابن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو قوماندانۍ ګڼ شمېر مسؤلینو، مشرانو، مجاهدینو او منصوبینو ګډون کړی و. مسؤلینو یادو مجاهدینو ته د مبارکۍ ترڅنګ خپلو راتلونکو مسؤلیتونو ته متوجه کړل او زیاته یې کړه چې در سپارل شوی مسؤلیت په ښه شکل ادا کړی. همداراز فارغ شویو مجاهدینو خپلو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې په پوره اخلاص به د هیواد په هر ګوټ کې خپلې دندې اجرا کوو.